دم پر وکړه یا وړه نو ما ته کښنی را پخه که زه غټه نه خورم مثلا د لمن ورې ته وګورې واره خو دې وغورې پر برو کې هم نه یې د سخلاک دوان مخدم نه یې د سخلاک دا دې بیا کمه پړوي پیره دا څه وایي دا سړی دا ول چپه کوي د دې باندې چا پیسې پاته دي پیسې خور د دې ما ته راځي سوده سو لري وده پټوا کې سوی دی مور سړی دی او دار خره دی سوی دی نه ست پیسې والا کست ته بیا هم د لیش کې وګور والله که چې ډیلکس سوا ته د صدو خان وروره که د دارو خان دې دواړه پړوګان سره سي جان یو مکیب یو ay la suri se بس دي خپل ساده راځي کار سپون یا خرسي دي بس پنځه مو واخلي ودی اې د مړی کار کنه دا وګورئ اې د مړی خو سرخاکی خوري یا نو دا چیشته نه تا خو ما ویل و په مړی کې درکړه و سو درکړه زه نه دوی کړ ته وس بل سړی څه وخت مړ کې ته چې قرضدار سي میراب ټکې څنګه یا خلک ته توخه راشه ترخانه تاسو 50 نشته یا ولا کا څنګه ما سره ها جانو فوز 500 پی واره وښه بیا سل پی یا ته وګور نه څه ولا سپکې زونه ولا کنه نو سل پی در کوم سل پی ویني بس بړوګې 500 پی راک زه در ما چې کوم چیرې ماته سات کوی نو کورک سوري نو کې زه ستنه ذمہوار دي څوک بابا یاره ته دایسه بابا هغه ته د ذمہواریا کې د ذمہواریا زه یو منټ ولا خبر وساله رمې چې زه کې دي مو بس پیدا ده راسه یې واخله راسه نو بیا نه در کوم نو راسه واخله ورسه نو ورسه ماته که 50 برته مال راوړ زره راوړ زړه ډیر بد کیږي دا ولې سار یار لیونه استا یار دی دا سکه سار ما چیت ما یارای شه پروګرام تارش نه تا په څنګه ما ته زندل ورا دا ګره د داروخان یاران دي سیو وین دی ورور داروخان وس لیونیانم یاران کړی دي دا دومره یاران ته څه پکې دا څنګه ساتي او پروند ملما راغلو لقمان ویلاګر هغه سره ملاو کی بیا د خپل یو موبایل اخسی دی آیفون 13 پرو میکس هغه د سکی 13 پرو میکس چیش آیفون 13 پرو میکس د سکی شنه قرار شنه سدی کړه هغه درته راسه نو بس کار دی وباسي راسه واره دته دوا وکه خوراکي باندې راختلې دي دوا ورته وکه ستاد وا قبلي شکرانه درکې دم پر وک یا نه ازما د سفر دی د ازما ورور دی د ډب دی کدارس کې دی ازما یار دی ور دم پر وک سو غواړي 50 واره که 50 پی وخت ریکورډر ملادي کس یا واره راساتی کوي سړی دی بولی تراس یا تاتیکا تراس خبره ډرامه جوړی تراس تاتیکا ډرامه جوړی ما باندې کوي سبد دمه په دروکی غس په आवाज دی ها ډیر خطرناک سړی نه مړ یو شی نه دی ویلي ما دې خې شروع کړل مهدوري کې د ګل دم څنګه وره ګل خو دې شومه دې د کراچي شومه دې کوي یار ګل سیدی ګل خراکې کراچي لکللی ول کراچي کې ورکسوي دي دا وس شلم ورځ ورک دي چې تاسو باندې واجب کړی ده واچی چې اره و چې تاسو باندې واجب کړی ده یا غي د توري تیری شومه کړی دي یا د شار شومه شه نو ګل لاوره کې دی دا وستی دوا کوي چې ګل پیدا شي ګل خپل بزام را کړی صدا خان زی نه دی ور کړی صدا خان زی به ګل سی به چاله ورلی ول خپل ورور خلاف ورته گایدی انا بس یزګی زم پټسوي دي ورور زی راوي تاسو سره تاسو ټول د سارا پښتنه بکول چې سارو دې څه کړي سارو بس ګرد ورس کوړه لګیای کارونه کوي
وسم په کار لګیا ده. هاي چشکی سارو ده سارو چشکه ها ډوډۍ څو ډوډۍ نه پخه شه ته پخه هاي چی جوړه هاي چی جوړه ډوډۍ وانه چش وانی سره قسم جوړی شه هاي تا چی ریزه کدا وانی شه انا وسه ته پخه که زه په تبخیم کښېږم سارو وز دادی مړی پخوي وای فضله غرمې ټیم دی زه تا ته مړی در پخوم بیا به وخورې مال یې پخې ده سالن دې مړله پخړی سالن کې دې چیز پخړی سالن کې مې غوښې پخړې دي شه څه وایې نو څو ډوډۍ اوس پخې دوې دانې ته بخۍ لګېږي نو پر کښېږده ځه غټه په دی په لاس کې ونیسي خلک دی دی سره واړوي بیا ګټېږي ته وکړه سره کیسه ګټېږي ولې شه واه سارو دی کارنده ده تی وای سارو کار نه کوي سارو دی کارونه کوي ګرده ورځ دا د ډوډۍ د پخوي زه په تبخي کښېږدم نو ما ته کوچنۍ را پخه که زه غټه نه خورم شه پر کښېږدوله دي نو اور کومه دی چې لګېږي کومه دی درواغ وایه نسته اور ولګون هاي بستۍ کې چیش دی بستۍ کې سینګار هم در سره دی ته خلاص که چیش دی چیش دی سکول وای چیرې بازار کې هاي چیش دی شه سبت سینګار هاي چیش دی شه اوس که ډوډۍ تر واړو نو کومه ده لا نه ده پخ سوې وږې یم ومه ده نو څه وخت پخېږي ته پخه چیرې خورو شه هله چمنې کښېنه ای اوس تا پخ کړې ده واخله نو آیسکریم هم خورې هم خورې اکشید ډوډۍ وینځه هاي تا اوس پخه کړله څه وایه سارو دا د ډوډۍ هم پخ کړې ده وایي ته راسه ما سره یوه ګوله وکړه نو دا آیسکریم هم خوري یا بوړ هم خوري یو شی وخوره یا آیسکریم وخوره یا بوړ وخوره ها آیسکریم چیرې و چیرې و آیسکریم چیرې و ها چا دله راوړ درواغ ولې وایه ما دله راوړې ما اوس ولې نه دله راوړې درواغ هم وایه ما ولې نه دله راوړې اوس خوندوره ډوډۍ دې پخړی خوند دې پکړی خبره داسې ده چې و ما ته د 50 ګونۍ آډر میلاو شوی دی سیمټ ته خرڅلاو ده په دا کې خالص 1000 روپۍ زما ګټه ده او ای سړی کرایه بیخي ډېره غواړي څو کرایه غواړي 25 او څو لیټره خانزي پورې خوري دا روښانه زه ډېر خوري څو یاره 6 لیټره خوري یا درواغ وایي ما ته ویلې 3 لیټره وخوري ته ولې درواغ وایي اوس د لوډینګ سړی نشته 2500 په یو شرط درکوو چې ډکوې به خپله ها هغه ډېرې پیسې غواړي هغه وایي په یو ګونۍ 100 روپۍ ځم غواړي نه کومه ده یا اوسګر در ویډیو پراشي مو دې تر دا کرایه وړم ونه شل په یو ګونۍ ځم اخله دا دای په وکی پر درګر دی نه بھائی جان ته ودا ځای ته ولې نه وای دا یادګار دی بھائی جان دا یادګار دی دا سبا مرسي بیا موږ پر یادو سبا انسانان مت ته وغځي پر میډیا کې دی وای سبا یادګار دي اوس یو ګونۍ به 100 روپۍ اخلي ورته دې ټیکدار دی ته 100 روپۍ ورکه ته 100 روپۍ ورکه په یو ګونۍ باندې ها
نو 50 ګونې دي 1000 روپۍ د 10 ولې 2500 او ټیکدار ما ته ویلي 2500 کرایه به ورکوې نو 1000 روپۍ بیا د 10 ولې د لوډینګ ده او 1500 ستاسو ولې یې زره کرایه که ها ده ته ورکړه 2000 په سبا ښه دروغانه بد کار نه دی یوه ګونې په 20 روپۍ ټیکټر ته ورأچي ګرمي ده مثلا د لمن ورې ته وګورې واره خو دې وغولو پر غرو کې هم نه یې د سخلاک دوکان مخ ته هم نه یې د سخلاک دا دې بیا کمه بړوي پیره دا څه وایي دا سړی دا ویل چپه پیره دا سړی ویل چپه گئی ها دا زموږ شریف لا غا دی لوړ خو بدلې کې بیا خلک یې دي څوک هغه بیا ټیله پورته کېږي ها انو ښه بس صحیح دی بس ما تا د دواړه په ګډ ور واچو 1000 روپۍ به د 10 واخلو 1000 روپۍ راکړه اوس په اډوانس کې ده ته د ټیکدار سره ماته ملاو که ته پړ 1500 زما 1500 د داروخان څه کې وایي ها ګرځي ستا ورور مجه نه غواړي ښه ولې د پیسو د تیر آیفون موبایل دې سکی آیفون موبایل دې سکی چې شي فون موبایل ولې پرونس در سره و ونه که په کاسه کې خاله ما یې روح خلک دی ته تخده ولې د درو سترګو والا آیفون د درو د بل خو د بل آیفونونه په د بل په جوبو ورچخې پرونی عجبه کېل وکړي دغه دی آیفون نور اخرسي دي ما کله ما راخسي ما له خپل باندې مشر ته انسانانو یا ما دای نه دی ویل چې ما راخسي دي د ما مور دی د کروڑپتی دی یو باغ په 4 کروڑه په 15 کروڑه روپۍ خرڅېږي زه چیش لرم زه خالي وخت کې یو کیمرې لرم ته خو د ما موړ نه ته بیا ولې وایي زه ورته خبرې ته کوم کم خشمېږې دستي بیا دا ولاک بندې دغه کوې زما خبرې ته کاټې د خپلې د کوې ازته کې وګاجه نو نه نیله تا به هوښیارتوب مړ شم سر نه خلاص کېږي په غاړه سره شه په غاړه سره چې کله بیا ته دې مو اخروي و ټیکدار ته دې مو اخروي ټیکدار سره خبره اشه خبره داسې ده چې اوس تبلیغیان رالو ولې د موږ سره په تبلیغ باندې ځي ما خپل نومور وکشي د خپل نومور وکشي هغه چې څنګه ولاړ وای دا رقم پرچاني موږ ډیر ټول شلې دی ولې دی ولې خلکو سره کاور وکړه د تبلیغ نه دا سړی صد نه وي بدل پرچی چیش پرچی ته دا خلوین چې پرچی ته وځه خامخازه کنه بلاړې بیا نه ولاړم مرګ مو وتی تر وای شه بایجان ته واري گواي ها دا کول به تکه موبایل زول یا په تبلیغ تو کې نه کوي هغه خو زه ټلیفون کاروبار پکاو تاسو نه په غوسه خانه کې سړی خلاص نه په هغه کې خلاص سړی څه پکې ورا پاله ها دا دی دارو خامج مې دا کسه کې دی چې ولا راوړ چیز دا تا ها دا چیز دی ډیو په سړی راوړ یا تا دا ویس دا چیز دی دا مراوړ دا پړمبه مراوړ چې ولې وبراوړ پړمبه نو څه چم کین دا کله یو چیز کنه ته وکړه ها یو به خلیل ته ورو ولې خپل اول وای ځان بیا جان نو ته خپل ولې نه دا دا اول جان د قوم بیا ځان شه آی ما دې وس مخ وایو تا ګودا اول دې کړه پورته کی یا بابا ها اوس په تبلیغ باندې زو څه درواچو تیرا راسه چي وکړه دای کوم چي کی نه چي شه